للمتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. له خدای ویریدونکي خلک به د امن په ځای کې وي، په باغونو او چینو کې د نریو پرلو ورېښمو جامې په تن مخامخ به ناست وي. دا به وي د هغو شان، او موږ به سپینې سرې ښایسته آهو چشمې پیغلې هغو ته واده کړو. هلته به هغوی په ډاډې نه هر راز خوندور شیان غواړي. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. هلته به د مرګ خوند هغوی هیڅکله ونه څکي، فقط په دنیا کې چې کوم مرګ راغی خو راغی، او الله به په خپل فضل سره هغوی د دوزخ له عذاب نه وژغوري. همدا ستر بریالیتوب دی. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. ای پیغمبره، مونږ دغه قرآن مجید ستا په ژبه اسانه کړی دی تر څو چې دوی پند واخلي. اوس ته هم انتظار کوه، دوی هم منتظر دي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.